شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله د په خپل فرمایي دا کتاب مجموع الفتاوی کې مجموع الفتاوی شیخ الاسلام اول جز یوصل الدعاء یا صفحه کې وای دا لوی پیر چې خلک یادې ډیر زیات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی وای په خپل دا قصه کوي وای زه یو ځل الله ته مې بندگی کوله د رب العالمین عبادت وکړه خپل الله تعالی ما د شپې یا د ورځې عبادت کومه شپه ده په دې دوران کې ما ته یو تخ کار شو رڼا را تخ کار شو چې ومنه د داسې یو غټ تخ دی دومره تخ عرش ما چرته نه ولیدل او داسې رڼا ده چې داسې رڼا ما چرته نه ولیدل زه حیرانه کړم لکه ما ته د دې رڼا نه د عرش نه یو आवाज وشو ما ته وی انا ربک عبدالقادر جیلانی زستاره بما او ما ته د خبرې سره د دې ټکی سره دا ویلې اے شیخ عبدالقادر جیلانی تا د الله دومره بندگی وکړه چې ما چې احللت علیک ما حرمت علی غیری ما چې په بل چا کم څه حرام کړی دی هغه می تعالی می ارث حلال حلال تا دومره عبادت کو بس خبره ختمه چوټی شو لا بس شیخ عبدالقادر جیلانی دا یواز عابد نو دا یواز زاهد نو دا یواز نیک عمل انسان نو دی عابد مو خو دی عالم مو دی فرمای وی ما او تویلې چې اخسا یا عدو الله د الله دشمنه سپیا کورشا د الله دشمنه کورشا ته د الله دشمن شیطان لګ وی ما چې را خبره وکړه هغه کم رڼا چې هغه کم عرش او کم تخ چې هغه ارث ختم شو لګ ما ته به تویلې یا شیخ عبدالقادر جلال زمانه بچولې شولې تعالی الله علم درکړي تعالی تعالی په خپل دین باندې پوهه کړي هغه ته دې خبره پته وا یو خبره واوره الله خپل نبی ته وی محمد رسول الله تاسو ته وی وعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله خپل نبی ته وی زمان نبی د رب عبادت بتر هغه پوره کې سو پوره چې د دوسترګي پټ شوی نه بس محمد رسول الله ته حکم نو چې صرف په رمضان کې د الله عبادت کا محمد رسول الله ته دا حکم مو چې وعبد ربك حتى ياتيك اليقين سو پوره چې مرګ نه راغله مرګ پوره د دجال نه شیطان نه بچ کېدل نشته د مرګ پوره دي ته سوچو چې تا د الله څومره بندگی کړې چا شیخ عبدالقادر جیلانی نه تاسو کو تا پسو پی جندل دا خبره دا پسو پی جندل چې دا شیطان دی لک شیطان او تبه ته خپل आवाज کوي وې پدې مکر باندې ما او یا عابدین گمراه کړی دی لک دا شي خلک لک ساغونتي چې ما به ته دا مکر او کو ما به زه ته ورسا خو ته زمانه په علم باندې د الله په فضل او په علم باندې بشره خو چا شیخ عبدالقادر جیلانی تا ته څنګه پته ولګی چې دا شیطان دی وای ما ته د اول ټکی سره پته وله د ما ته ویلې انا ربک شیطان د سی ویلې شي چې زستاره به ما خدا سي نشي ویلې چې انني انا الله لا اله الا انا د سي نشي ویلې چې یو الله چې کوم د عبادت حقدار دی هغه ځان ته نشي ویلې دویم چې دا ټکی و چې ما بل چاله چې سه حرام کړی تعالی می حلال کړی ما ویلې چې دین د محمد خو تر قیامت پورې نه منسوخ کیږي صلی الله علیه وسلم څنګه چلو شو چې ما ته خبره حلال حرام ما ته څنګه د سکیږي ما ته پته ولګی چې دا شیطان دی دا خبره می دا خبره پدې پورې کول ورو چې دې خبره تلک سوچوګه دا د رب بندگی شیطان د سی غواړي په ما او تابانه چې ما او ته صرف د یو خبرې لپاره توجه پیدا کړي چې دې خبره دیتا نه تکرشته د الله عابد د رمضان عابد نه اوس لګ عبادت لډیر زور ورکړه